بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو. نن دوه درو خبرونه باندې خاص کر پاکستان کې چې بیا اپریشن خبرې کیږي دي ځل خیر دی اپریشن موږ ډېر رغنه کو نومې چې کوم ورکړی عزم استحکام خو افغانستان سره سړی کې یا افغانستان سره کوم معاملات روان دي افغانستان په دی حواله سره سم موقف لري او پاکستان کې اندرونی سیاسي پارټیانې چې کوم دي هغه ډېر زیاتې غدي خو په پاکستان په حواله سره خبره کو چې ډېر زر دغه کال کې به بدلون راځي د حکومت به هم چینج کیږي او تحریک انصاف او پیپلز پارټي حکومت پر روان وي او بلاول بټو زرداری به زر وزیر اعظم جوړیږي. تاسو به دا خبرونه اوس مخې ته راتلونکي دی واورئ. خو رزو د اپریشن په حواله خبره کو چې عزم استحکام نوم یې چې ورکړی دی نو پاکستان کې استحکام راوستو لپاره یو خو ځای په ځای اپریشن به کیږي خو هغه شانتې چا باندې کورونه به نه خالي کیږي دغه به نه کیږي نور به اپریشن ما شانتې ښه وي. او دویم افغانستان کې چې کم تخاګر دي هغه دي امنې چین هم په اعتماد کې اخیستلی شوی دی نو اوس لږ شانتې افغانستان سره معاملات خرابېدی هم شي ولې چې پاکستان چې کله هغې خاورې باندې عملیات کوي یا څه حمله کوي نو ظاهره خبره چې افغانستان په دې باندې به نه وي خو بل طرف ته دا هم دغه راځي چې چین کوشش کوي چې افغان طالبان په دې باندې راځي چې پاکستانیان کم ټي ټي پي طالبان دي هغه پاکستان ته حواله کړي چې کم پاکستان ته مطلوب دي یا دلته هغه کوي دغه به تاسو نږدې ورځو کې ګورئ چې دې حالات باندې نور کېږي. خو بل طرف ته پاک افغان ټرانزیکشن چې کم دی یا د کم تجارت چې کم دی هغه روان دی او هغه کې چې کوم معاهده وه هغې باندې باقاعده عمل درآمد کیږي چې بغیر پاسپورټ او د ویزې صرف کاغذي کاروایي چې کومه ده په تذکرې باندې هغه باندې هغه کیږي او چې کوم ټرانسپورټران دي ښه آزاد اوس خپل ټرانسپورټ لین دین او سره چې کوم ورکر دي په زرونو خلک ځي راځي هغه روان شي. بل چمن باندې معاملات ما شانتې خراب دي او د ویزې او د پاسپورټ هغه ونه مني او دې باندې خبره تر اسلام آباد کې ډېر زور راوړی دی نو الله دې وکړي چې هغې د مسله حل کېږي خو خلک موږ وایي چې الله دې وکړي چې زر دا مسله هم حل شي او نور د کم افغان سره نورې اړیکې دي ویزو په باره کې هغه به هم ښه کېدو طرف ته راځي خو فی الحال ټینشن چې کم دی هغه ټینشن صورتحال لږ خراب کړی دی. دویم چې کوم عزم استحکام دی پاکستان کې ډېر زیات بدلون روان دي او حکومت هم تاسو څنګه وختي وي چینج کیږي به دغه عزم استحکام یو خو به ترهګرو خلاف وي دویم چې کوم سټیټ خلاف اوازونه اوچتېږي یا سوشل میډیا داسې نوره میډیا یا چې کوم سیاسي ګوندونه یا ورکرز چې ډېر زیات اغځي نو دغه پالیسي کې به دا هم وي چې هغې کم نقصان دی هغه وایي چې سټیټ ته نقصان رسوي نو هغه به هم په دې ګیرۍ کې راځي نو الله دې وکړي خیر مونږ په دې باندې نظر اچوو او څه اهم اپډیټ هم چې راځي او دا خو تصدیق چې وشي او هم تاسو سره شیر کوو چې اوس په دې کال کې کم ټیم کې بدلون راځي پاکستان کې به دا شهباز حکومت څه کېږي نواز شریف څه کېږي عمران خان څه کېږي دې باندې ډېر څه معلومات راته رسېدلي شوي خو لږ تصدیق وشي سبا بل سبا کې به دې باندې تاسو سره ډیټیل سره خبره کوم انشاءالله. او اخري د نه ریکویسټ دا دی چې سبسکرایب چا نه وي کړی چینل لازمي سبسکرایب کړئ او خپلې مینې اظهار سره کوئ. مننه خوشحاله او آباد اوسئ.